بسم الله الرحمن الرحیم. نبیه مدثر یم. نن غواړم چې تاسو ته د شکرې یا دیابتیز یا شوګر په اړه تاسو ته معلومات درکړم چې دیابتیز څه ډول رامنځته کیږي او یا دا په خپله څه شي دی، او د دې ترڅنګ موږ په مسلسل ډول سره پر دې باندې هم بحث کوو چې څنګه کولی سو د دیابتیز یا هم د شکرې مخنیوی وکړو او څرنګه د دې وقایه کولی سو، یعنی چې په دې باندې اخته نه سو او دا څه په وکړو اوایډ یې کړو. لومړی راځو د دیابتیز پیژنو چې دا په خپله څه شي دی، دا څه ډول ناروغي ده او همدارنګه څه ډول رامنځته کیږي. د دې لپاره چې موږ پوه سو چې دیابتیز څه شي دی یا دا څه ډول ناروغي ده یا دا څنګه رامنځته کیږي، د هغه لپاره موږ باید په دې باندې پوه سو چې په اصل کې دیابتیز یا هم شوګر چې دی دا د کوم څه له وجې څخه رامنځته کیږي یا هم په څه خاطر رامنځته کیږي، یا د انسان د بدن نارمل میکانیزم باید ووایو او د هغه څخه وروسته بیا باید پر دیابتیز باندې بحث وکړو، ځکه چې دا په خپله یو ډیس آرډر دی. نو واضح خبره ده چې یو وارې په نارمل میکانیزم باندې پوه سو، بیا پوهېدلی سو چې ډیس آرډر چې کله رامنځته کیږي هغه څه ډول وي او په څه وجه رامنځته کیږي. راځم دیابتیز ته. تاسو د شکل ته پاملرنه وکړئ. په دې شکل کې لومړی دې ځای کې تاسو وګورئ چې کله چې انسان خوراک وکړي یا هم خواړه وخوري، نو دا خواړه چې دي دا ځي و معدې ته، او کله چې دا معدې ته ولاړ سي نو په معده کې دا په خپله تجزیه کیږي. دا چې کله تجزیه سي نو د دې څخه موږ ته په خپله چی لاسته راځي، د دې څخه ګلوکوز لاسته راځي چې د دغه ګلوکوز څخه بیا زموږ بدن د انرژي لپاره استفاده کوي. زموږ حجرات چې دي هغه د انرژي لپاره د دې څخه استفاده کوي. کله چې دغه خواړه چې دي دا په خپله په ګلوکوز باندې بدل سول، عموما موږ د بدن چې دي هغه عموما د ګلوکوز څخه تغذیه کوي او په زیاته اندازه سره د انرژي چې موږ ترلاسه کوو هغه د ګلوکوز څخه ترلاسه کوو، چې ګلوکوز زیات اندازه په خوږو شیانو کې موجود وي یا هم په داسې موادو کې موجود وي چې د هغوی خواږه سره کم وي زیات وي. کله چې ګلوکوز بدن ته داخل سو، البته په معده کې دا هم تجزیه سوله خواړه او د دې څخه ګلوکوز لاسته راغلی، نو دغه څخه وروسته دا وینې ته ځي چې د وینې د لارې بیا و نورو حجراتو ته ځان رسوي. دلته که چیرې موږ راسو، موږ دغه ګلوکوز چې کله وینې ته ولاړ سي، تاسو دغه د وینې رګ فرض کړئ، دلته وګورئ په دې کې موږ په زیاته اندازه سره څه شي لرو؟ ګلوکوز لرو. د ګلوکوز په وینه کې جریان لري، خو مهمه دا نه ده چې ګلوکوز دې په وینه کې جریان پیدا کړي، مهمه دا ده چې ګلوکوز باید هغو حجراتو ته ولاړ سي کوم حجرات چې ودې ته ضرورت لري، او حجرات باید د هغه څخه انرژي ترلاسه کړي تر څو کار وکړي او خپل کار په سمه توګه سرته ورسوي. نو د دې لپاره زموږ په بدن کې ځینې هورمونل سیستمز شته چې هغوی ځینې غدوات شته چې هغوی مشخص هورمونونه دوی تولیدوي او دغه هورمونونو په واسطه سره مشخصې وظیفې سرته رسېږي، چې د دې غدواتو د جملې څخه یوه غده چې ده هغه په خپله د پانکریاس ده. دلته وګورئ پانکریاس چې ده هغه ډیر وظایف لري، چې د دې وظایفو د جملې څخه البته مهم وظایف لري، چې د دې وظایفو د جملې څخه یو مهمه وظیفه دا ده چې دا انسولین چې دی دا هغه څه پکوي تولیدوي، دا انسولین څه پکوي تولیدوي. او انسولین زموږ په بدن کې داسې یو هورمون دی، داسې یو ماده ده چې دا زموږ په بدن کې داسې رول لري چې د وینې څخه د وینې د رګونو څخه دا دغه ګلوکوز چې دی دا تر هغه حجراتو پورې رسوي کوم حجرات چې ودې ته څه لري ضرورت لري. یعنی د انسولین وظیفه دا ده چې هغه د وینې څخه دغه ګلوکوز و هغه حجراتو ته ورسوي کوم حجرات چې و د ګلوکوز ته څه لري و د ګلوکوز ته ضرورت لري. یعنی دا د انسولین وظیفه ده چې انسولین باید دغه ودې ته ورسوي تر څو دوی د هغه څخه استفاده وکړي او زموږ بدن انرژي ترلاسه کړي، او د انرژي په واسطه سره واضح خبر ده چې موږ کولی سو چې کار وکړو. کله چې په بدن دا هغه د بدن نارمل میکانیزم دی، خو کله چې په بدن کې یا د انسولین چې دی هغه په عمومي ډول سره زه یوار راځم پر دې باندې بحث کوم او وروسته راځم بیا پر دې باندې موږ بیا په جزئي ډول سره هم بحث کوو. کله چې په بدن کې ځینې ډیس آرډرز رامنځته سي، مثلا ځینې ډیس آرډرز دي چې د هغه ډیس آرډر د جملې څخه مثلا یو ډیس آرډر دا دی چې زموږ پانکریاس خپله وظیفه سمه سرته نه رسوي، یعنی زموږ پانکریاس چې دی هغه دغه انسولین چې دی یا په ډیره کمه اندازه سره تولیدوي یا بیخي دا نه تولیدوي. کله چې
پانکریاس انسولین تولید نه کړي، انسولین راته جوړ نه کړي او یا یې په ډېره کمه اندازه سره جوړ کړي، نو په دغه وخت کې دغه ګلوکوز چې په وختي کې به د انسولین په واسطه سره حجراتو ته رسېدی، اوس دا د انسولین یا اندازه ډېره کمه ده او یا بیخي نسته، نو دغه ګلوکوز چې دی دا د وینې څخه و دغه حجراتو ته نه رسېږي، یعنې هغه حجرات چې و دې ته ضرورت لري و هغه ته نه رسېږي، بلکې برعکس مقدار یې په وینه کې دا څه رقم کېږي، په بلډ کې یا هم په وینه کې د دغه ګلوکوز مقدار چې دی هغه زیاتیږي. کله چې په وینه کې د ګلوکوز مقدار زیات سو، نو د ګلوکوز د مقدار په زیاتېدلو سره موږ په بلډ شوګر های بلډ شوګر باندې څه رقم کېږو، اخته کېږو. ولې په اخته کېږو؟ په دې خاطر چې هغه د شوګر یا هم د ګلوکوز اندازه چې په وینه کې څومره باید یې تر هغه زیاته سي. ولې زیاته سي؟ ځکه چې انسولین نسته تر څو دغه ګلوکوز چې دی دغه شوګر چې دی دغه د وینې څخه و حجراتو ته ورسي او حجرات استفاده ځینې وکړي، نو د دې په نتیجه کې مختلفې ناروغیانې مختلف هغه علایم رامنځته کېږي، مختلف سیمپټمز شته چې هغه په انسان کې رامنځته کېږي. بیا د هغه سیمپټمز پر اساس باندې بیا ډاکټران چې کله تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ، هغه تاسو ته د ډیابیټیز یا هم د شکرې د معاینات لپاره تاسو ته وایي چې تاسو بلډ شوګر چک کړئ، چې ستاسو په بلډ کې د شوګر څومره دی، چې د هغه پر اساس باندې دی معلوموي چې مثلا ستاسو په بدن کې د انسولین کمی ده، انسولین نه تولیدیږي، یا هم تاسو د شوګر یا د ډیابیټیز په کوم ټایپ باندې اخته یاست. ډیابیټیز چې دی هغه عموما 3 ډولونه لري، چې د دې 3 ډولونو څخه 2 دانې ډېر عام دي چې دې ته په خپله ویل کېږي، دې ته یو ته ټایپ 1 ویل کېږي او همدارنګه دویم چې دی هغه ته ټایپ 2 ورته ویل کېږي. دا د شکرې هغه ډولونه دي چې دا عموما سره کم دي، دا عموما ډېر عام دي چې پر دا هر یو باندې به موږ په راتلونکو ویډیوګانو کې پر دې باندې بحث کوو. د دې ویډیو هدف مو دا و تر څو په دې پوه سو چې په نارمل ډول سره زموږ په بدن کې ګلوکوز څنګه تجزیه کېږي، د چیز څخه لاسته راځي او په څه ډول سره حجراتو ته رسېږي، او ډیابیټیز دغه ډیس آرډر څنګه رامنځته کېږي، د څه شي کمی زموږ په بدن کې چې د هغه له امله موږ په ډیابیټیز باندې اخته کېږو. دا چې ډیابیټیز څو ډولونه لري، 3 ډولونه لري چې د 3 ډولونو څخه ټایپ 1 او ټایپ 2 چې دی دا ډېر عام دی. پر دې ډولونو باندې به موږ په راتلونکي ویډیو کې بحث کوو. نو د ډیابیټیز په پیژندلو سره البته لنډه پیژندګلوي او عامه پیژندګلوي تر څو په دې باندې هر څوک پوه سي، د دې په خلاصېدلو سره د دې ویډیو هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې او یا د ډیابیټیز په اړه چې په کوم څه غواړئ تاسو پوه سئ، کولی شئ په کومنټ سیکشن کې هغه راته ولیکئ. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښه